تازه نوی او په زړه پورې خبر د ماکسویل او شکیب نشتون د محمد نبی لپاره غوره چانس دی. د څه چانس او ولې هر سره په دغه ویډیو کې وګورئ. ګران او زړه ته رانږدې مینوالو یو ځل بیا مو په سلامونه هرکلی کوم. د کرکټ نړیواله شورا د هرې میاشتې په پای کې د لوبغاړو د لوبډلو درجه بندي کوي چې تازه په دې درجه بندۍ کې ګلین ماکسویل د 20 اوریزو لوبو په آلراونډرانو کې لومړی شوی دی. هغه د سریلانکا خلاف لومړۍ لوبه کې 2 منډې وکړې او 28 توپونه ولوبول. نوموړي اوس د شکیب الحسن څخه د 20 اوریزو لوبو په آلراونډرانو کې 15 نمرې مخکې دی او د جدول لومړی ځای نیولی دی. ماکسویل ته تازه رواني ستونزه پیدا شوې او د څه مودې لپاره له کرکټ سره په موقت ډول مخه کوي. که ماکسویل زر راستون نشي او بل لور ته محمد نبی عیسی خیل د ویسټ انډیز خلاف 20 اوریزو لوبو کې مثبته کارکردګي په توپ وهنه او توپ اچونه کې وکړي نو کولی شي چې ښې نمرې ترلاسه کړي او ځان د جدول لومړی سر ته ورسوي. د ماکسویل سربیره د هغه بل ستر سیال د بنګلادیشي لوبډل مشر او د نړۍ غوره آلراونډر شکیب الحسن دی. شکیب الحسن اوس مهال په 20 اوریزو لوبو کې دوهم نمبر آلراونډر یا کرکټ ټولچاری دی. خو د کرکټ نړیواله شورا هم په هغه د فساد د قضیو له امله بندیز ولګاوه. شکیب نشي کولی چې د 2 کلونو لپاره لوبې وکړي. شکیب الحسن په 20 اوریزو لوبو آلراونډرانو کې 355 نمرې لري او له محمد نبی عیسی خیل څخه 14 نمرې وړاندې دي. د محمد نبی عیسی خیل ټول نمرې بیا 339 دي. نو د ماکسویل او شکیب الحسن نشتون محمد نبی ته ستر فرصت دی تر څو د 20 اوریزو لوبو په آلراونډرانو کې لومړی مقام خپل کړي. د افغانستان او ویسټ انډیز را روانه لوبلړۍ او محمد نبی ته پکې د مخکې تګ چانس. افغان لوبډله اوس مهال په هند کې په تمریناتو بوخته او له ویسټ انډیز سره د 3 ورځنیو 20 اوریزو او یوازینۍ ټیسټ لوبو لپاره چمتووالی نیسي. د لا نورو معلوماتو لپاره لاندې په ډسکرپشن کې لینک پروت دی، په هغې کلیک کړئ. نو الله دې وکړي چې محمد نبی دغه مقام خپل کړي. نو دوستانو که چېرته تاسو هم د محمد نبی مینوال یاست ویډیو سره لایک او ښکلې غوندې جمله لاندې په کمنټ کې را سره ولیکئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.